نن منګه د امیر رزاق امیر صاحب په جنازه کې شامل شو. زه کله کله سوچ کوم زمونږ نه دونه ملګري لاړه چې زمونږ دا خیال و چې منګه به نه یو او دی به زمونږ په عقله څه خبرې کوي. مونږ ته پته نه وه چې هغوی به زمونږ نه مخکې کېږي. کله کله سوچ کوم چې یاره دا مونږ خدای پاک سره ساتلي وو. د خدای پاک رازونه دي په هر څه کې نه پوهېږو. امیر رزاق امیر بېشکه د درګۍ سړی و. زمونږ د درګۍ زمونږ د تحصیل یو ډېر اهم کلی دی او د مشرۍ کلی دی او خدا ده چې امیر صاحب عام سړی نه و. هغه شاعري زده کړه، بیا نثر زده کړه، مطالعه یې وکړه. زمونږ په ملګرو کې دا درېیم یا څلورم سړی دی چې باقاعده یې مطالعه کوله او نه یوازې مطالعه یې وکړه بلکې دغه یې وکړه. دا افسانې لیکلي دي، داسې افسانې لیکلي دي چې سړی اریان کې تنقید یې ولیکه او داسې لیکلی دی چې ډېر زیات نوی انداز دی. نوی زما په خیال چې د امیر صاحب افسانې هم د لوستو دي، د هغه شاعري هم د لوستو ده، د هغه تنقید هم د لوستو دی. نظم او نثر یې دواړه لیکلي دي او ډېر زیات شهرت یې هم موندی دی. هغه سلیم صافي د هغه په یو نظم باندې باقاعده کالم لیکلی و. دا ډېره زیاته مشکله خبره ده چې زمونږ د دغه شاعر اواز هغه د اردو ژبې خلکو ته په خصوصیت سره هغه رسولی و. د هغه په دغه کې تنقیدي نکات وو، په هغې کې خبرې وې، په هغې کې ډېر څه وو، د هغې وضاحتونه یې کړي وو، ډېر ښې کړي وو. نو هغه یوازې زمونږ سره نه و نږدې پاتې شوی بلکې هغه په دې علاقه کې ډېر زیات شهرت لرلی دی، لرې لرې ګرځېدلی دی او په دې اخره کې خو بیا د ملګري لیکوالانو سره چې کوم دی ملګری شو او ډېر لرې لرې لاړه، تنظیمونه یې جوړ کړه، څه یې وکړه، خواري یې وکړه. نو هغه یو خواريکښ انسان و او زمونږ ډېر شپې مرونې کړي دي. زه خپله لکه داسې ګڼم چې زمونږ د دغه ټولو شپو د رونولو، زمونږ د دغه بحثونو مباحثو که څه حاصل و نو هغه امیر رزاق امیر صاحب و. زمونږ په ملګرو کې ملګرتیا پې داسې راجوړه وه چې ډېر د ګپ سړی و. ډېرې ادبي لطیفې یادې وې، وبه یې خندولو، وبه یې ژړولو او موږ به چې کله راغونډېدو نو دا به مې وی چې پلانې به وي پلانې به وي. نو په د امیر رزاق نوم به زمونږ په سر کې را. امیر رزاق یو قومي سړی و، یو عوامي سړی و، د دې خاورې سړی و، د دې ژبې سړی و، د دې تاریخ سړی و، د دې وطن سړی و. زه وایم چې که موږ صرف او صرف د دغسې شاعرانو دغه شاعري هم وګورو نو زما په خیال موږ ته به دا احساس وشي چې موږ د ډېر لوی وطن خلک خدای پیدا کړي. امیر رزاق په باره کې نه شم ویلی، زما مشر و، موږ د هغه په مخکې د ادبي خړپوس یې زویم چې کړي دي. هر وخت یې مو د یو استاد په نظر کتلي دي او دا وخت یې دلته پروت و نو لکه یو بیداري چې وده شي او دا دغه چې اوس پې قبر جوړېږي نو دا لکه په ژوند چې قبر جوړېږي د ژوند یو مجسم تصویر و. مینه وه، ښایست او یو غیرتي پښتون و، یو تاریخ ساز لیکوال و او څنګه چې بهروان عمر خیل صاحب وي په دې ادب کې د هر چا خپل یو ځای دی، هغه ځای ډک کړی دی. امیر صاحب داسې یو ځای ډک کړی چې دا خلا نشي پوره کېدی، د دې بدل نشته دی. هر سړی مري خو د بعضې خلکو مرګ داسې چې د هغه ذاتي مرګ یا د قام مرګ یا د وطن مرګ یا د خاورې مرګ. نو دې سړي خپل ژوند چې تېر کړی دی زموږ وایي چې د ده را ژوند د ده ژوند نه و، دا زموږ ژوند و، دا زموږ د قام ژوند و، دا زموږ ژوند واخیستی شو.
د شعورو د نظر خاوند د فکر خاوند د به د قام د ولس په شکل کې راهنمایي کوله او د هغه راهنمایي لارې بندې شوې د وفات سره او د جدایۍ سره. نو موږ خو د خو ډېر لوی زیان ورسېد، بلکې ټولو پښتون قام ته، ادب ته، سیاست ته، نظریې ته، د دې پښتنو اتلانو هم دقسې یو خبرې چې هغه لاړ شي د هغوی د کمي سره دلته کې قام بیا سری شي. نو د تلو سره دا زموږ یو اتل هم د ده له دغه سره مونږ پښتو ادب او پښتانه پښتون قام دا بیا سری پاتې شو. زموږ د سترګو یو نظر واولته او ډېر پې خفه یو. د دې خدا دا په دې خوشحال یو چې د داسې ژوند تېر کړی چې د کردار خاوند او د کردار خاوند نه مري. دی به تل تر تله ژوندی وي. دا دنیا چې وي دا پښتون قام چې دا قام چې او دا پښتنو خاوره چې دی به خلک یادوي، ځکه د داسې ژوند د ځان لپاره نه جوړ کړی، د ټول ژوند د خپل قام لپاره. نو موږ خو د نوري سم نشو ویلی، خو دغه دواګانې به ورته کوو چې خدای پاک ته دا برکت د په بچو کې واچي، د په کور کې د خدای دغسې یو بل سړی را پیدا کړي چې هغه د قام بیا راهنمایي کولی. شعرا ډېر راغلي دي، لالا شاعرو د قلم خاونو، دوی به د قلم په حواله خبرې کوي. زه چونکې یو عالم یم، زه صرف او صرف د دنیا د بې ثباتۍ په باره کې د عبدالرحمن بابا یو 2-3 شعره تاسو ته وایم. عبدالرحمن بابا وایي اعتبار به په دنیا کوي تر کمه، اعتبار به په دنیا کوي تر کمه، دا رفتار به په شیشه کوي تر کومه، او د قضا علاج په ډانګ او لوړ نشي، دغه کار به په عصوا کوي تر کومه، او څو به ګرځي سپینه او څو به پټ له مرګه ګرځي سپینه ګیره، او په روښانه ورځ بغلا کوي تر کومه، او ته چې پند وایې ناصح و رحمان ته، شکایت به د قضا کوي تر کومه. زما دا دعا ده چې الله رب العزت دې د لالا قبر د نور نه ډکي، او الله دې هغه جهان ډېر زیات ښایسته کړي، او الله رب العزت دې په هغه جهان باندې خوشحاله کړي. او څونو ملګرو ته، د قلم خاوندانو ته، د هغه بچو ته، د هغه خاندان ته، د هغه ملګرو ته چې د هغه په جدایۍ باندې څونه درد رسېدلی دی، الله رب العزت دې ټولو له په هغې باندې اجر عظیم ورکوي. او شکر الله و انا الیه راجعون. نن ورځ حقیقت خدا دی چې د پښتون قام دپاره، د دې ولس دپاره، د شعر و ادب سره چې څوک تعلق لرونکي د هغوی دپاره ډېره لویه د زیان خبره ده. امیر صاحب زموږ یو داسې ورور او داسې مشر و، داسې نښه وه چې پښتو ادب، پښتون کلتور او پښتون ولس به پې دایمي طور فخر کوي او ویاړي به. هغوی په خپل پوره ژوند کې په عملي توګه هم او په قلمي توګه هم خپل یو کردار لبولی دی، خپل یو رول یې لبولی دی. ډېر پوس، نرم او ساهو سړی و، د خبرې سړی و، د وینا سړی و، د قلم سړی و، د لیک سړی و. خپل سوسایټي یې ساتلې ده، دوستي یې ساتلې ده، ورورولي یې ساتلې ده، خپل غم خادي یې کړې ده، ډېره په نره یې کړې ده. د سمې او سوات، د لر او د بر چېرته چې هم پښتنو غږ کړی دی، وړوکی محفل دی که لوی محفل دی، امیر صاحب ورته ځان رسولی دی. قلم یې دومره روان او پوست و چې که د په غزل تبازمایي کړې ده، که نظم یې لیکلی دی، او که نثري ادب ته یا افسانوي ادب ته، په ټولو اصنافو باندې د ډېره تبازمایي کړې ده او ډېر ښه لیکل یې کړي دي. په دې درګۍ، په دې کلي کې، په دې ګرمچم کې د وړو سره، د لویو سره د ده چې کوم تعلق و، کومه مینه وه، تر نن ورځې پورې د کلي لویو وړو ساده خلکو، زمیندارو خلکو، شاعرانو، ادیبانو د ده احترام هم کړی دی، د سره محبت هم کړی دی. موږ ته ټول ډېر درناوی لرو او دغه خلاف ممکنه نه ده چې پوره شي، خو لاره ده او تلل دي، څوک مخکې څوک وروستو. الله دې هغه لوی عمر په راحت کړي، الله دې مغفرت. امیر زمونږ د ډلې د ادب یو داسې لیکوال چې د هغه نه صرف د شاعرۍ په حواله باندې بلکې د هغې نه زیات هغه د یو قامي مبارز په نوم باندې یاد سړی و. په دې اخره کې هغه په ټوله صوبه کې وګرځېدو او د نیشنل پارټۍ ګوند له اړخه یې چې څومره په کم ځای کې شاعران و، هغه ټول یو پلیټفارم ته کړل او په هر یو علاقه کې ځان ځاله یو ادبي تنظیم جوړ کړو. دغه سړی که نن زمونه جدا شو نو یقینا چې زه دا ویلی شم چې دا یو ډېر لوی غم دی، دا د پښتنو دپاره زه یو ډېر لوی نقصان ګڼم.
الله دې د هغه دنیا ښایسته کړي چې کومې ته لاړو او خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي. خو زه دا په فخر سره وایم چې هغه ډېر ژوندی ژوند تېر کړو. رحیم ډېره مننه آیت خان. او نن واقعي چې ډېره زیاته د افسوس او د خفګان ورځ ده، ځکه چې د امیررضاق امیر صاحب بالکل لکه نه صدقه او زمونږ په وهم او ګمان کې هم دا نه راتله، خو بس مرګ چې دی دا حق دی او دا به ټول مونږ دغه کوو. نو د هغه په مرګ باندې مونږ بس د هغه د مغفرت لپاره دا دعا کولی شو. نور د هغه د ادبي خدماتو او د هغه د شاعرۍ او د نظم او نثر په حواله باندې خو ډېر ملګري دلته دي، هغوی به خبره کوي. هغه ډېر نه صرف د طنز و مزاح ډېر یو ښه شاعر و، بلکې د نثر او د سنجیده شاعرۍ هم هغه یو ډېر په اعلی مقام باندې ولاړو. ځکه چې د درګاه خاورې چې نو دلته کې ساحل صاحب دي، دلته صاحب شاه صابر دي، ډاکټر زیار صاحب دي، دغه اسمه خلک دا د هغوی په مرګتیا کې مو نو د هغوی په دغه باندې چې دی د ادبي خدماتو باندې مونږ فخر پې کوو او انشاءالله د هغوی د مرګ نه پس به هم دغه چې کوم دی د هغوی چې کوم خدمات دي د هغې نه به خلک خبر شي. جی استاد جی تاسو د هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن ډېره د غم او د درد ورځ ده چې زموږ نه یو داسې ملګری جدا کېږي د کوم تعلق چې زموږ سره تقریبا چې په ښه بد پوه شوي تقریبا د 13 کالو راسې زموږ د هغه سره تعلق و. په مختلفو ادبي جرګو کې هغه لکه د روحي روان خپل کردار لوبولی دی. د هغه ادبي خدمات د چا نه پټ پناه نه دي، خو رښتیا خبره ده چې انسان دی مرګ له پیدا دی. یو ورځ به موږ ټول همدغه شان پناه کېږو. صرف دعا کولی شو چې یاره د هغه آخري ژوند چې کوم دی د آخرت ژوند هغه خدای پاک روښانه کړي او هغه ته خدای مغفرت نصیب کړي، د هغو ګناهونه خدای معاف کړي. موږ ورته لاس په دعا یو. د هغې نه علاوه د ادبي خدماتو په حواله باندې چې هغه کوم کار کړی دی تر اوسه پورې نو هغه د چا نه پټ پناه نه دی، ځکه چې که په نظم کې دی او که په نثر کې دی هغه خپلې هڅې جاري ساتلي دي تر اوسه پورې چې دی نو د هغه بلا ګڼ شمېر کتابونه د هغه چاپ شوي دي. مونږ د هغه د خاندان سره د هغه د بچو سره په دې دروند غم کې چې دی نو شریک یو. مونږ لاس په دعا یو چې خدای پاک ورته مغفرت نصیب کړي او د هغه چې څومره ګناهونه دي خدای پاک دې ورته هغه معاف کړي. الله الرحمن الرحیم. پھر قائل بغرزیم د درد او د غم خبر وو چې ماته سار میلاو شو چې زمونږ ډېر ښاغلی شخصیت شاعر او ادیب په طنز و مزاح کې کمال لرونکي، په سنجیده شاعرۍ کې لا د هغې نه زیات کمال لرونکي امیررضاق امیر صاحب د دې دنیا نه لاړو. الله رب العالمین دې وبخي. خبرې په دې باندې راغونډې کړمه چې ځمکې قلنګ دې زورور دی، ځوانان خوندي کړي رالېږي تش پالنګونه، روح دې ښاد وي او پسمندګانو ته صبر غواړم. خدای دې په محسن دلې کړي دغه برکات واچي کوم چې په هغوی کې وو. الله په امان خوشحاله. موږ یا مشر رور یا زمونږ تره یا داسې زمونږ په کور کې غم شوي موږ پې کنډم شو. زمونږ عوامي نیشنل پارټۍ زموږ یو ملګری و، موږ له به شاعري وکړله، موږ له به هلې ځلې وکړلې. نو بس زه به ورته دا دعا وکړم چې الله پاک دې وبخي او مغفرت دې الله پاک نصیب کړي او الله پاک دې وبخي او د ردې دې الله پاک بلندې کړي.